رسول یار صاحب مخکې تاسو یو مهم ټکي ته اشاره وکړله، هغه دا و چې د طالبان پخوانی وزیر دفاع چې هغه غوښتل چې مراکز دې خواته راولي، لیکن پاکستان ونیو، بندي کړ، مړ کړ او د دې کار مخه نیوله چې مراکز دې خواته رانشي. لیکن اوس پاکستان یعنی مختلف دا راپورونه راغلي چې پاکستان په خپله دا کوشش کوي چې د طالبانو د رهبرۍ د قومندې مرکز جنوب خواته منتقل شي. تغییر څه راغلی؟ هغه زه غواړم چې خپل جریان بشپړ کړم جناب ځواک صاحب، دا ډېر مهم جریان دی. ملا عبیدالله اخون دفاع وزیر قرباني ورکړه او د شکنجې په پایله کې په ډېر فجیع شکل شهادت ورسېده. ورپسې دا لړۍ د مبارزې دوام پیدا کړ، یعنی دلته قطع نه شوه. ورپسې ملا برادر په 2009 کال کې د یو خپل نږدې کس چې دته ډېر وفادار و د هغه له طریقه ده غوښتل چې مخامخ په کندهار کې د احمدولي خان سره اړیکه ټینګه کړي. هلته د ملا عبدالله ایرانی په نوم یو کس چې د دې جدا فلسفه او جریان ډېر اوږده که زه درته تشریح کړم چې د ملا ایرانی څنګه تخلص کوي، دا کندهار ته استئ چې هلته له احمدولي خان کرزي سره او له هغه نه وروسته مخامخ ولسمشر سره د ملا برادر پیغام راوړي. دا کس په کندهار کې د ممتاز انټرنیشنل هوټل کې دوی شپه تیري، په دې هوټل کې په دوی باندې چاپه وهل کېږي او مخامخ دا کسان د ملا عزیز الله تر نامه لاندې په بګرام کې بندي کېږي او تر ننه پورې هم په دې بګرام کې بندي دي. د امریکایانو د خوا نه نیول کېږي، دې باندې چاپه وهل کېږي او دا د بګرام کې بندي دي. یو څوک چې راځي د ملا برادر پیغام غواړي چې رئیس جمهور حامد کرزي ته ورسوي، په لاره کې تختول کېږي او نن پورې بندي دي. دا سړی ورک شو. تاسو که په یاد یو ولسمشر کرزي په دې برخه کې ډېره اوږده مبارزه وکړه. د خپل زمامداري پر مهال د ډېر تلاش وکړه چې دغه شکل بندیان چې ده ورته د بګرام بندخونه د فابریکه د تروریزم د جوړولو ونومول او دې کې شک نه و چې هغه پروسه به چې ولسمشر کرزي او د طالب سازۍ ده به کوم پروسه چې شروع کړله د خپلوي له طریقه یا د کوم نفوذ چې دوی درلوده د وسلوالو مخالفینو په صفوفو کې د هغه له طریقه چې دوی غوښتل یوه دریڅه پرانیزي، هغه دریڅه به قطع شوه. که د ملا برادر پر سر تاسو پوهېږئ چې کلونه دا بحث روان و چې بیا د دواړو هېوادونو ترمنځ د سولې ګډه هغه شوره سو، خو تر ننه پورې ملا برادر چې اعصاب هم د لاسه ورکړل، شکنجې بېلابېل ولیدلې، خو تر ننه پورې اعلان نه سو، در حاله چې افغان حکومت نهایي وروستۍ ډیپلوماسي په کار واچوله، خو متاسفانه نتیجه ورنه کړه. او همدارنګه طالبانو هم د قطر دفتر نه او د اماراتو نه او د بل نورو دفترونه بېلابېل سفرونه ودرودل پاکستان ته تر څو ملا برادر په خلاصون کې هڅه وکړي، خو تر دا مهاله نتیجه ورنه کړه. همداسې کله نه چې دغه کسان په نیولو تر 20 کسانو پورې ونیول شول، مرموز ډول ووژل شول، چې مشهوره څیرې دغه څو تنه وي او وروستۍ مشهوره څیره کې مولا نانی اخون، کوم تاسو په یاد مولا عبدالله نانی چې په دې طرز کې دا یو شکل باندې که ووایم د کوټې شورا متلاشي شوه. ځینې کسان راغل ژوب خواته، چمن خواته، ځینې کراچۍ خواته وتښتېدل او ځینې د هلمند جنوبي سیمه چې بارانچا او ګردي ځنګل ورته وایي هلته راغله، او همدارنګه ځینې کسان قطر، دوبۍ تر استانبوله پورې او همدارنګه تهران او زاهدان ته یې پناه یوړه. طالبانو چې په 2015 کال کې د کوټې شورا تیتو پرک شوله، مهم کسان د منځه لاړل. بالکل، یعنی دوی بېلابېلو لورو نه هم د CIA او هم د ISI لخوا نه تر فشار لاندې ونیول شول. دوی ناچاره شول چې یو خواته یو سوره یو پناهګاه ځان ته پیدا کړي، ځکه دوی په ازادانه ډول ونه توانېدل چې هغه پروګرامونه چې مخکې د ISI سره په ګډه وړاندې طرحه کول او عملي کول په هغه شکل باندې دوی یو څه ناڅه بیا په دې وروستیو کې د ملا منصور د مرګ نه وروسته خو اړیکې بیخي قریبه صفر ته تقارب وکړو، هر څه خراب شول. دلته طالبانو چې په هلمند کې ډېر زیات لاسته راوړنې ودرودلې، دوی شمالي او جنوبي هلمند او مرکزي هلمند اکثره سیمې تسخیر کړي ونیولې، نو عملا د دوی اکثره خلک لنډ له ګردي ځنګلو بهرامچین مساقلات او نوزاد ته دې سیمو ته تګ راتګ او دلته حکمروایي د طالبانو د امارات په اصطلاح هغه هسته دلته منځته راغله، او له دې سیمې نه دوی غرب ته د بکوا او فراه لوري ته او شرق ته د کندهار او روزګان او زابل او شمال ته همداسې د غور لارې بادغیس او سرپل کوهستاناتو لارې بغلان او کندوز لمدې لارې اکمالو. درست. یو اساسي سوال چې اوس دلته مطرح کېږي هغه دا ده چې کله به افغان حکومت انتقاد کوو چې د طالبانو رهبري په کوټه کې ده، په وزیرستان کې ده، په کراچۍ کې ده، امریکایي ولې نه ولي؟ نو یو دلیل به دا ویل کېدل چې موږ هلته اجازه نه لرو د عملیاتو.
اوس که دا رهبري او دغه کسان باغران کې که په هره نقطه کې نو اوس ولې نه د دوی په ضد عملیات نه کېږي. دا په خپله دغه شک نه ایجادوي چې د یوې لوبې په نتیجه کې دا زمینه مساعده شوې ده چې دوی دلته راشي. دې کې شک نشته چې دا پروګرامونه بدون د مشورې د جهتونو نه هېڅ امکان نه لري او دې سره به ځینې هیوادونه په تباني کې دا کار ترسره شوی. په دې راتلونکي کې یو خطر زنګ بل موجود دی جناب زواک صاحب چې غواړم هغه ته اشاره ولرم. تاسو پوهیږئ چې دا د داعش کم ځواک نن سبا ډیر مهمه جلوه ورکول کیږي په رسنیو کې بېلابېل حلقاتو کې. داسې انګیرل کیږي چې په 2013 2013 او 2019 کې مخکې شفیقي صاحب هم ورته اشاره ودرودله چې په ګډه سره هغه لوري چې په دغو ډلو چې اغیزه لري دغه تروریستي ډلې یا سختدریزې کوم بنسټپالې ډلې چې دي له هغې جملې نه لشکر طیبه، جیش محمد، حرکت المجاهدین، القاعده، داعش او جمع طالبان شاید د یو چتر لاندې دوی سره منسجم کی او دا په افغانستان کې یو نوې لوبه چې هغه به مذهبي فرقهي تشدد او همدارنګه ژبني سنی او د شیعه دا به ډیر زیات وژنې به د افغانانو ترمنځ وګوري. افغانستان کې به بیرته د قدرت جزایر، ملک الطوایفي حکومتونه په سهیل کې، په شمال کې، په جنوب کې، په غرب کې، او دا به یو بل درد سر وي چې رامنځته کیږي به په دې شکل باندې چې په دغه لوبه او ډرامه جاري وساتي او د دوی اوږدمهالې ګټې د دغه کسانو چې په بنسټپالنه کې، په سختدریزۍ کې چې د دوی د اوږدمهالو لنډمهالو ګټو لپاره همیشه دوی منځته راوړي دي او ایجاد کړي دي او د مسلمانانو د وهلو، بدنامولو، د دوی د تجرید کولو، د دوی اقتصاد د ځپلو او په لویو کې د دوی د وژلو د سیسیو د ښه عملي کولو لپاره دا پلانونه په راتلونکي کې په نظر کې دي چې دا لوبه د پخوانیو لوبه په پرتله ډیره زیاته د تشویش وړ ده. موږ تاسو د یو افغان په توګه په ټوله کې افغان حکومت ته چې د دې لپاره نه پوهیږو چې افغان حکومت ورته ویښ دی، ویده دی یا دا له نږدې نه دوی څاري. افغان حکومت چې لکه څنګه چې په هلمند کې ورته ځمکې سپارل کېږي، مناطق مخالفین ته سپارل کېږي، نو بیا خو وده خو حد اقل نه دی. بالکل نور که هر څه دی وده خو حد اقل نه دی، ځکه دا خو ښکاري چې دغه لوبه کې شامل یو واضحه بیلګې دي په د جنگ په محاذونو کې چې قاچاقبر راځي ملا عبدالرحیم عبدالمنان ته وایي چې دغه ولسوالي په دومره لګښت ته په لنډ وخت کې نیسمه او هغه بالاخره هغه ولسوالي د هغه شمېر کلدارو په مقابل کې چې دوی ورکوي د هغه همدغه د نشهیي توکو کاروباریان هغه سقوط کوي. دوی د هغه په مقابل کې ملا هیبت الله نه د خپلو موادو لیږد تر سرحدونو پورې هغه نه اطمینان اخلي او هغه مواد پرې لیږدوي. همدغه قاچاقبر چې طالبانو په لاس ولسوالي سقوطوي بیا راځي زما والي، زما اپراتیفي مسؤل، زما قمندان ته ماښامنۍ یا غرمنۍ جوړوي، د دوی لپاره هم جیب خرچ دی جوړوي. یعنې دواړو خواته لوبه روانه ده او بالاخره قرباني افغان ولس ته بدبخته ولس روانه ده او بالاخره همت صاحب دواړه خواته لوبه روانه ده او قرباني ولس ده. طالب چې دغه جګړه کوي، مخکې شفیقي صاحب دغه خبره ته اشاره وکړله، دا حتی که دا قبول وکړو چې د طالب نظامی قوت د چې اوس هلمند ته رهبري راځي په دغه شکل باندې د ایندغه جګړې ادامه دا د افغانستان په ګټه روانه ده او که د افغانستان په زیان روانه ده، دغه لوبه څه رقم تاسو ته ښکاري؟ جګړه خو هیڅ وخت په ګټه نه وي، خصوصا د دغسې یو هیواد لکه افغانستان د دې خو بیخي په ګټه نه ده. 40 کاله کېږي په دې مملکت کې د وینې حمام روان دی، موږ ډول ډول مصیبتونه ولیدله، دا ټوله د جګړې د امله وه. جګړه خو په ګټه نه ده، مګر اوس وګورو چې دغه جګړې ته چې سمت ورکول کېږي دا د دې دپاره دی چې ختمه شي او که نور هم جاري وساتل شي. حکومت خو په خوله وایي چې موږ سولې ته ژمن یو، سوله غواړو، متحد یو، ورته د سولې لپاره مو شورا جوړه کړې ده، دغه د مصارف یې د پردو څخه اخلو ورکوو یې، مګر په عین حال کې دوی سوله نه غواړي. حکومت خو قطعا سوله نه غواړي. حکومت قطعا سوله ولې کې غوښتلی
نه امریکا خو د امریکا سیاست دا دی چې د جنگ د لارې خپل کار وکړي. هغه هم نه غواړي. صرف یو خبره ده، امریکا نن په افغانستان کې د جنگ څخه د دې فرصتي جنگ څخه ستړې شوې ده. نه ماته دا وایي امریکا سوله نه غواړي. نه افغان حکومت سوله نه غواړي. نه قطعا بیخي در سره منم چې دوی دواړه سوله نه غواړي. طالب هم سوله نه غواړي. چې طالب سوله نه غواړي نو د امریکا او د افغان حکومت کار نه کوي بیا. یعنی هغه سوله نه غواړي، جنگ ته ادامه ورکوي، طالب هم لګیا د جنگ ته ادامه ورکوي. نو د دې مطلب خدا دی چې سچ امریکا او افغان حکومت غواړي، طالب هغه کوي لګیا دی. زه به راست څخه پوښتنه وکم که احیانا داسې وسی ته خو نه مني یا به مني که چیرې پر افغانستان باندې د یو خارجي مملکت خوا څخه یرغل وسی، د مملکت اشغال کی د مملکت خلک باید څه وکړي؟ قرار ورته کښیني؟ دا زموږ د افغانستان توري مثال پر افغانستان باندې ورته کښیني قرار یا جنگ نه کوي چې وایي په جنگ کې زموږ تاوان دی؟ زه دغه سوال بیرته تاسو ته کوم. کم جنگ طالبان دغه کېدل جنگ نه کوي. نه اجازه راکړئ. کم جنگ چې طالبانو روان کړی دی هغه د افغانستان په ازادۍ باندې تمامېږي او کله زیات پاکستان او امریکا ته د امریکا لاسته په ولیدلو تمامېږي. د دې جګړې دوام خو دا دی چې امریکا راغله اوس یې اډې واخیستلې او په دغه شکل باندې خپل حضور ته ولوبو ته ادامه ورکوي. دا جنگ موږ ازادۍ ته وړي. دا کم جنگ چې طالب کوي د افغانستان ازادۍ ته وړي او کله زیات د امریکا غلامۍ ته وړي. که احیانا طالب نن دا وسله پر مځکه کښیږدي جنگ ونه کړي نو به څه پیښیږي؟ د امریکایان به په خپله بیا ووځي د امریکا یو لوبه به ناکامه شي. هغه جنگ غواړي تیوي نه جنگ داسې غواړي چې دلته دوی اهداف لري، د هغو اهدافو دپاره باید دوی وجنګېږي. د هغو په مقابل کې چې دوی جنگ څنګه غواړي؟ جنگ داسې غواړي چې د دوی په مقابل کې جنگ روان دی. نو که چیرې دوی د جنگ د لارې ولاړ نشي، دغه نن لکه شفیقي صاحب چې وفرمایله چې دوی خپل قواوې کمې کړلې، که دغه قواوې قطعا کمې کړي څه به پیښه شي؟ طالب به پر ټول افغانستان په دې بحث کوو. شفیقي صاحب امریکا جنگ غواړي، طالب د امریکا نه د خلاصون لپاره افغانستان کې جنگ کوي. خو مخکې تاسو ویل چې امریکا یلته یو څوک ناست دی په کمپیوټر باندې ډرون حمله کوي، دلته افغانان وژل کیږي او نو دغه جنگ په دې شکل په دې امکاناتو په دغه ترتیب باندې روان دی. د افغانستان د ازادۍ خواته وړي او که د افغانستان د لا محکومولو خواته وړي؟ زه یوه خبره چې باید وکړم هغه افغانان یا اوري دا اوس کابل نیوز لیدونکي د امریکا د دغه وضعیت سره دغه وضعیت چې دوی لري په افغانستان کې، په اسلامي دنیا کې او په نوره دنیا کې، زه فکر کوم چې څوک ضمیر لري، څوک ځان انسان بولي، احساسیت ځان انسان احساسوي، یعنی ځان انسان ورته ښکاري، د امریکا د دې پالیسیو، د دې وحشتونو، د دې تخریب کاریو او د دې مرګ د استعماري وضعیت جوړ نه دی. د په مقابل کې به زه وایم د هر باضمیر انسان دنده فرض یې دا ده چې مبارزه وکړي، مقابله ورسره وکړي. خو مبارزه او مقابله باید په داسې لاره وي چې هغه د دوی دغه وضعیت سره مناسبه وي او د امریکا دغه وحشتونه ختم کړای شي، نه دا چې دوام ورکړای شي. زه داسې فکر کوم چې د اوسنی کوم جنگ چې په افغانستان کې دی د دې دوام موږ یې وینو. تاسو راځئ د 2003 کال نه ورو 2004 او 2005 کال نه چې ورو را زیات شوی دی. یوه محاسبه وکړو، موږ زیات د امریکا تر د امریکا او د نورې دنیا ته بوج لاندې شوي یو که ازادۍ خواته تللي یو. دا جنګ خو د 2005 کال نه تر نن پورې 11 کاله دوام یې کړی. په دغه کې راځئ یوه محاسبه وکړو، موږ څه شی لاسته راوړي، موږ څه شی لاسته راوړي او څه شی هم د لاسه پرې ورکړي. امنیتي تړون موږ تر اوسه پورې امنیتي تړون هم لاسلیک کړی، نورم ډیر ته دینه نور بد تړونونه لاسلیک شوي د دوستۍ په نامه د حکومتي هغه دی. په سیاسي لحاظ یو د بل نه لرې شوي طالبان چې ځانونه هر څه چې د افغانستان د ازادۍ جنګیالي بولي او د اسلام د دفاع جنګیالي چې بولي، دوی دی ووایي چې څه لاسته راوړنې لري.
زه د همت صاحب د دې محاسبې سره زه موافق نه یم. ما مخکې هم دلایل تاسو ته وویل دا د امریکا خپل پلان و چې ځانونه یې وایستل، خپل تلفات یې کم کړي او د تامرګلو ژبله زیاته ده. صحیح. د طالب دغه جنگ د اوسنی تاسو راځئ دغه تلفات چې ویني د امریکایان دي که افغانان دي، د طالب یې چې وژني طالب په کوم خلا په کوم دلیل په کوم منطق ځان فاتح بولی چې دای د ملي اردو د پولیسو د ځوانان مثلا د خلک چې اته په جنگ ته توغه وخت پورې تللیم نه دي دا وژني. په دې کې د بری غځای ماته وخی چې کوم دی د دښمن ټول افغانان وژل ګوره د دوست د امریکایي نه وژل کیږي، ټول افغانان وژل کیږي. دلته خبره ټول افغانان وژل کیږي. دا جنگ دغه سیالات تللی د موږ لمنې ته راغلی. په دې کې لویه تېروتنه د موږ د حکومت ته چې امنیتي تړون یې لاسلیک کړو دا په 2012 کال چې کله په 2010 کال چې کله د ستراتیژیک تړون او د امنیتي تړون خبرې شروع شوې. په هغه وختو کې پیشبینی کېده چې امریکا غواړي د خیر په غونډۍ مختکینی د جنگ د موږ غاړې ته واچوي. په 2014 کال چې اوباما اعلان وکړ چې طالب نور د موږ دښمن نه دی، د افغانستان یو یاغي ډله ده. معنی هم دا ده چې حکومت تاسو پوهیږئ افغانانو تاسو پوهیږئ. نو د دې پلان یو برخه هم ده چې دغه رهبری د افغانستان جنوب ته منتقل شي. دغه اوس کوم خبر ده آیا د دې پلان یو برخه ده؟ زه وایم کدا خبر صحیح وي په دې کې څه شان وشول. پاکستان دیغه تور نه ځان په یو قسم خلاص کو چې خو به موږ وي ټول دنیا به چې د پاکستان د غیږ ناراضي جنگیالي په افغانستان کې جنگي د دې تور نه ځان خلاص کو. یو دوام پاکستان په 13 کالونو کې د هدف ته ورسېدو، سرحد ته د موږ د ډیورنډ کرښې ته 80,000 نه زیات فوجونه راوستل. دلته قومي مشران ووژل. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د مشرف خبره ډیره مشهوره ده. په 2004 کال خپل سفیران راغوښتي او هغه ته ویلي چې ما بوش ته ویلي بوش سره توافق ته رسیدلایم چې ډیورنډ خواته پښتانه ته وژنه د خواته زه وژنم د شر منبع په دې سیمه کې پښتانه دي. پاکستان د هدف ته ورسېدو، پښتانه یې وځپل، دغه د ډیورنډ کرښې دواړه خواوې وځپل شوې. د خواته امریکایانو ځپلي، خواته مشرف او پاکستان حکومت. دوهم هدف یې دا وګوره اوس ډیورنډ در باندې په رسمیت پیژني. دغه نه پرته دوی د جنگ د روزنې مرکزونه یا د طالبانو تجمع مرکزونه هغه د خوانه چرول د خواته د جنگ اصلا راړوي. د خواته پاکستان په یو لحاظ دوه اهداف ته ورسېد. امریکا سره په توافق تروریزم مرکز هم درشل نو اوس به موږ کدیمخ په منځ کې ډېر واضح ک بین الافغاني تفاهم ونشي. افغانان ټول ونه وایي چې دغه کور دغه جغرافیه چې افغانستان یې نوم دی دغه ټول شریک ارڅوک چې په حکومت کې دی، حکومت سیاسي مخالفین دي، بیرون عام خلک دي، طالبان دي، وسلوال مخالفین نور دي، په نامه چې دي دا ټول دغه خاورې شریک مالکان دي، وارثان یې دي. که دغه روحیه په موږ کې پیدا نشي چې موږ په خپل منځ کې جنگ ته ضرورت نه لرو، موږ باید خپل مشکل په خبرو حل کو. دغه بیرونیو ته دغه لوبو د دوام اجازه ورنکو. متاسفانه زه دغه خياري دغه درایت په هیڅ لوري کې نه وینم، نه په طالب کې نه په حکومت کې نه وینم. دا اوس متاسفانه په شمال کې چې کومه لوبه روانه ده، په شمال کې چې دا اوس دغه غیر مسؤل وسلوال مخ په ډېرې دودي ته به دا ګوره چې په یو لوی مصیبت اخته کیو. د په جنوب کې چې د طالب چې داسې ومنه چې د څو ولایتونو ټول طالبانو ونیول، د شمال دغه قوتو سره به دوی څه کوي؟ د دې افغانانو دغه مرګ به په هغه وي د دوی دغه ډالو په دواړه باغ په جانب ځانونه بولي او هغه څوک به وژل کی. تاسو وګورئ د جنگ په کرخو په دواړو هغه کې د تکبیر ناره پورته کی، دواړو خواته د منځ په وخت کې دواړو خواته اذانونه کی. یعنی دا افغانان دي په ولادت د سپېخې زخته ډېر شي وای دي. موږ د چک په ولسوالۍ هم بخاک ورته وای. په دې کې د سپېخه شوی چې یو کس دوه کسه
یو په محلي پولیسو کې و د یوې مور دوه زامن د یوې مور زامن نه و یو د یوې ښځې یو زوی و بل یې خوریا وراره و یو وراره و یو دواړه دا ښځه چې ورغلې هم یې په زوی ژړلي دي هم یې په وراره ژړلي دي وراره یې په یوه سب کې و زوی په خپل په بل سب کې و د موږ دغه ملت هم دغسې تقسیم شوی که دا بحث خلاصه کو دغه ټولې لوبې جګړه به ادامه لري وژل کېږي به افغانان او امریکا به فقط اداره کوي زه فقط همدا وایم تلفات به امریکا نه خلاص وي په خود نشي د موږ سیاسي مشران د موږ دولتي مسؤلین د موږ قومي مشران چې څوک په د نفوذ خاوندان ځان نه بولي د موږ رسنۍ د موږ مدني فعالان دا ټول را په خود نشي موږ خپل په لمن هم ور لګېدلی دی یو بل نندارې کوو فکر په لاسونه په پړه کوو ته دې لوی ذلت نشته دا اور باید مړ شي دا که ګل نشي موږ به ټول وژنو ډېره زیاته من کور مدان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل